څوکه ده این چې پټ این طرف دور بده کنه طرف دور بده موتره زما نوم حاجي غلام احمد دی، د احمد شاه ابدالي نماینده یم په غزني کې. دا د امنیت ملي پر مخامخ مې دفتر دی. نو سهار په 4:45 دقیقې اوله ټکا شوه، بعد ټکا نه یو غټ انفجار وسو. نو دا د نن ورځې حالات وو. د نن د قرارګاه پر مخامخ دغه دفتر دی د احمد شاه ابدالي. نو مالي زیان مې هم لیدلی ډېر. نو داسې دوه منشیان نن کې سطحي زخمیان نن دي په دا هندارو باندې. نو په دا خاطر دا مشکل نن پېښ شو نن سهار. دا ځي چې شاوخوا نو معلومیږي چې امبولانسونه یو په بله خوا ځي او د دغه قرارګاه نه تقریبا 4-5 امبولانسونه هم ووتل شپخانې په طرف. نن ورځ سهار وختي 4:40 د غزني ښار په ثقافت سیمه کې د ملي امنیت په ځانګړي قطعې د 203 قطعې باندې وسلوالو مخالفینو د حموي موټر په وسیله برید ترسره کړی ده چې په ترڅ کې زموږ 7 تن افسران شهیدان شوي دي او 40 تن نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د 8 نفرو وضعیت د اندېښنې وړ و چې مرکز کابل ته انتقال شوي دي او پاته نورې د لیتر تداوي لاندې دي. وسلوالو مخالفینو هدف هم د اسلامي ثقافت مرکز ودانۍ وه چې همدغه خطه همدلته اوسېدله. د دغې ودانۍ ساتنه یې کوله، خو له بده مرغه ویلی سو چې همدغه ودانۍ هم تر ډېره بریده پورې تخریب شوې ده. شمله د حقیقتونو هنداره 8.1 FM